سلطان صلاح الدین ایوبی دا یو زبردست بادشاه تیر شوی او د انګریزانو په سترګو کې اوس هم هغه یوه زغی دی. صلیبي جنګ دی ورسره د عیسایانو او د عیسایانو سره مخ دی او صاحب جنګونه شروع دي او د دنیا علاقې یې د عیسایانو نه قبضه کړي دي. دا سیمه چې ګري یو علاقه قبضه کړې ده، فاتح د بیت المقدس دی. هغه بیت المقدس چې زموږ په لاس کې نن نه دی او د هغه د یهودیانو په قبضه کې دی. په 80 جریبه کې بیت المقدس جومات 80 جریبه کې، او دا صرف دغه جومات په 80 جریبه کې دی. د هغې نه بار د ګاډو د ودرولو پارکینګ ځایونه او د هغې نه بار چې کومې چارته کولو میدانونه دي هغه زیاتي خبره ده. خو په 80 جریبو کې جومات دی او په داسې عجیبه نقشه باندې جوړ شوی دی چې د هغې دا کوم محراب دی دا د یو بوټي نه د یو تنې د کجوري د یو بوټي نه جوړ شوی دی او په هغې کې نه پیوند شته او نه پکې ټانکه شته. داسې عجیبه یې جوړ کړی. لکه خامخا دغه غټ محراب کې سړی جوړوي نو لرګي یو ځای کې نو میخونه پرې ووایي، یا لرګي یو ځای کې نو څه لوشل پرې ومږي او په هغې باندې یو بل سره پیوز کړي. نه په دې محراب کې پیوند نشته، دا یو لرګی دی په هغې کې جوړ شوی دی او ناشنا طریقه باندې چې د هغې کوم اوس خو دا د تیلونه دي په کارخانو کې جوړېږي نو قسم قسم نقشې پرې دپاسه خلک جوړوي. هغه کارخانې نه وي په هغه زمانه کې، اوس خو ماربل دي او لګیا دي صاحبه په مشینانو باندې اوارۍ او قسم قسم رګونه پکې راوباسي. دا خو په هغه زمانه کې نو هغه چې کوم ټایلونه په دیوالونو لګولي دي خدای خبر چې الله ولا څه دماغ ورکړي او څه عجیبه مصنوعاتو په دغه زمانه کې. بعضې څیزونه یې سړی حیران شي لکه احرام مصر. تاسو که چېرته لاړئ یا په کمپیوټر باندې مو وکتل نو احرام مصر چې کوم دیوال والی شوی دی نو سړی حیران شي چې هغه په کومه نقشه هغه دیوال جوړ شوی دی او په هغې کې کوم غټې غټې تیږې جوړې شوي دي او ته به وایې چې د سر ته دومره غټې غټې د اتي عمره او د اوښان عمره دا تیږې خېجلې چا دي. دا دنیا یو وخت کې په ساینس په بنیاد یو ترقۍ ته رسېدلې ده، د ساینس په بنیاد یو انتها ته رسېدلې ده، لیکن بیا هغه خدای پاک هغه علاقې تباه کړي دي او هغه اسباب چې څومره دي هغه خدای ختم کړي دي. نو دغه صاحب بیا هغه چې کوم ټایلونه لګولي دي او ته مخامخ ورته ګورې نو تا ته به ښایسته ښکلې ټایل به راته ښکاري، خو چې معمولي ورته لږ پترس شي نو د سلطان صلاح الدین ایوبي تصویر پکې ښکاري. هر یو ټایل یو نه چې لږ پترس ورته ګورې د هغه تصویر به راته پکې ښکاري او چې نیغ مخامخ ورته ګورې نو صفا ټایل به راته ښکاري مزېدار ښه شته. اوس صاحب یهودیانو په قبضه کې هغه جومات اخیستی دی نو څه چل یې ورسره کړی دی نو بدامیل یې نیم کړی دی، احوصل یې ور ختم کړی دی. نو په نیم ځای کې یهودیانو خپل عبادتخانه شروع کړې ده او هغوی پکې لګیا دي خپل عبادتونه کوي او نیم ځای جومات مسلمانانو ته پرېښی دی. غټ نیم قبضه خو ټول د هغوی دی ځکه علاقه د هغوی په قبضه کې ده، خو جومات یې په مین نیم کړی دی. په نیم کې د هغوی عبادتخانه ده، راځي پکې خپل عبادت کوي او نیم یې مسلمان ته پرېښی دی او مسلمان هم چې د هغوی څوک خوښ یې جومات ته پرېږدي او چې څوک یې نه خوښ نه جومات ته نه پرېږدي. دغه سلطان صلاح الدین ایوبي چې د انګریز په تاریخ کې د ایوبي په شان سړی نه دی تېر شوی. هغوی وایي که زموږ دا تهذیب او زموږ دا یو وخت کې صلیبي جنګ له شکست ورکړی دی نو هغه واحد د مسلمانانو بادشاه دی سلطان صلاح الدین ایوبي. یک سړی و د شپې به خدای ته جلل نو یو ځل ورته اطلاع راغله په د جنګ کې د جاسوسان وي او جنګ کې د جاسوس چې نی نو جنګ ته نشي ګټلی. نو د ده جاسوسان خوارو جاسوس وله راغی وایي چې دغه انګریزانو او عیسایانو ستا خلاف یو غټه بحري بیړه په مخه کړې ده او په هغې کې دومره جنګي ساز و سامان دی چې دې مقابله نشي کولی. ده چې معلومات واخیستل نو خبره ټیک وه او د دې به زه څنګه مقابله کوم. نو څه چل یې وکړه لاړ جومات ته او چې جومات ته ماسخوتن ور دننه شو نو خدای ته جلا شروع کړه. نو یقین هم دقه دی اذا سألك عبادي عني فإني قريب. دا تصور چې الله زه ته ماته ډېر نږدې یې، قسم دی د پلار مور د خپل شاعره کې نصیحت ته ماته نږدې یې او دا دې لپاره وه چې زه درته نږدې ما چې ته دا سوچ محسوس نه کړې چې خدای به یو وخت کې زما دعا اوري او قبلی به او بل وخت کې به یې نه اوري لرې دی نه به یې قبلی نه هر وخت درته نږدې یم شا به جاړه ماته چې دا دعا در قبول.
نو ماسخوتن جومات ته ننوتی ټوله شپې الله ته جړاګانې وکړې چې خدای زه خو ستا د دین دپاره لګېم زما خو انګرېز سره د پلار دښمني نشته ما پلار خو یې نه دی وجلی زما نیکه خو یې نه دی وجلی ما نه خو یې ښځې نه دي غوتلې زه خو ستا دپاره انګرېز سره لګېم او جنګ ستا د جومات دپاره لګېم او جنګ ورسره کوم او ستا د دې مسلمانانې ځمکې دپاره لګېم او جنګ ورسره کوم او د مسلمان د خور او د بچي د عزت دپاره لګېم او جنګ ورسره کوم او خدایه ما چې څومره وس دی هغه کړی دی او باقي د دې بیړۍ طاقت نشم لرلی دې کې به الله ته مدد کړي ټوله شپې خدای پاک ته وجړل د جړا کې کمالي کړ حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم په غزوه بدر کې مسلمانان 314 دي او کافران زر دي مسلمانانو سره په شمېر 8 تورې دي او کافر ټولو سره تورې دي نو 8 تورې د زرو تورو مقابله کوم دی کولی شي مسلمانانو سره 2 آسونه دي 2 او مسلمانانو سره اویا طوفان دي هغوی سره 700 طوفان دي ټولو سره زغرې دي مسلمانان خو د جنګ په نیت د مدینې نه نه وتې هغې خو د ابو سفیان تجارتي قافلې اړوله چې هغې باندې دوه طبقه وکړو او مونږ ته په امر شو وطن مو ته مکه پرېښود د مدینې ته دې راځو او بیا دا ظالمان مونږ ته پرېږدي کله به د مکې کافر راتل او د مسلمانانو په چراګاه باندې به یې اور بلو کله به یې فستونه ورسېدل او چې کم کمزوري مسلمانانو په مکه کې نو په هغې به یې ظلمونه کول نو نبي علیه السلام د جنګ په نیت نه وته هغه دې دپاره لاړ چې د دوی یو تجارتي قافله د ابو سفیان په لاره راځي هغه د ویره نو کافر به پیسي چې د مسلمانان مونږ تنګو خو دوی خو د مونږ تجارت بند دی ومه یېرېږي په دې نیتو دي نو ځکه ورسره 8 تورې او 2 آسونه او یو خان باقي څه نشته بیاس کې د ابوجهل د زرو کسانو لښکر رانوسر او دومره دې زړور د ابوجهل لښکر چې هغه د قوم ته وي دا خو لږ خلک دی وسله ورسره نشته نو جمدي به یې نیسو مسلمانان یاد ګورئ مومن مه یې نه کې جمدي به نیسو مکې ته به بوځو نخرې به پرې کوو او دا پته وه چې په 8 تورې او ټول د کجورو ډانګونه دي د کجورو ډانګ نه 8 تورې زما د دې ټول لښکر د ده مقابله کتی کړی شي و دورفات ته چې کله پته ولګېدله چې واقعي که خبره د اسبابو شي زما سبب نشته کوم که خبره د طاقت شي نو 313 وغزر که خبره د وسلې شي وسله د ما نشته د هغه شته نو د یو سفر صحابو نبي علیه السلام له جوړ کړی د څانګو سفر نو دورې پاک هغه سفر ته ننوت نو ټوله شپه الله ته درآ شروع شو اذا سألك عبادي عني فإني قريب اوس پیغمبر خو خلکو ته وایي چې الله نږدې دی نو خپله ورته پته شته که الله ته درخواست ټوله شپه صحابه وایي مونږ خوبونه وکړل د شپې چا څوکۍ وکړې او حضور پاک ټوله شپه پروردګار ته جړاګانې وکړې او بیا جړام عجیبه اوهو عجیبه جړا خدای ته لاس اوچت کړ څه وایي یا الله دا پوټېلی غوندې ډله ده راسره او دا مې محنت کړی دی 14 کاله په مکه کې او دا کال یو نیم په مدینه کې په دې 1415 کالو کې مې دغه 314 ماشومان او دا بوډاګان دا مې را پیدا کړي جنګ کې عموماً 15 کاله نه کم شرکت نه کوي 15 کاله زیات پکوي دا مې پیدا کړي هغوی کې اکثریت د نوجوانانو دی دغه بچي مې پیدا کړي دي روحاني اولاد دغه روحاني ماشومان دا مې الله پیدا کړي دي خدایا او یا الله بربند دی ګورئ واقعي جامل د ډېرو پکې نه وي څنګه 2 څادره یو څادر به ځان نه تاو کړی په لاس به یې نیولي چې عورت پرې د ښکاره نه شي او الله سپلیم د ډېرو پکې نشته اجرزانان دي بې کسه دي او خدایا اورګې دي ډوډۍ مور سره نشته او نه دی خدایا په دې لوږه او په دې نه او بربنډتوب کې راسره راوتېري لوی دشمن سره پروردګاره مخ دی او یا الله که دا تا مړه کړل ګورې تر قیامته پورې به ستا نوم غېشتو ولا څوک پاتې نه شي پر خدای ته جړا کوي ګوره زارې خدای ته شروع دي الله لاس حضور پاک خپل یاسپین لاسونه پروردګار ته مخ کړي دي او جاري الله که دا مړه شو قیامته پورې ستا د نوم غېشتو والا به په مخ د ځمکه پاتې نه شي الله ما ذلیل کا وګوره صدایا
ما دوی سره وعده کړې ده چې تاسو له به خدای ګټه درکوي خدای ذلیل مې نه کې الله رسوا مې نه کې چې به تاسې وجړل حضور پاک چې د سر مبارک نه څادر په ځمکه لاندې پرېوت ټوله شپه جلاګانې رفتلې حضرت ابوبکر صدیق راغی او څادر یې ورته په سر کړه وی بس ته الله رسوله نور مه جاړه بس نور اداره مه کوه بس دی بس دی پرې خفه شو چې ټوله شپه دې خدای ته وجاړل ګوره دې نه څه ویل وشوه چې دا به نه وي یو سړی چې د نیکې متماجد نشته پیغمبر هم دا دې جاړ ټول انبیا چې دي موقع په موقع چې تکلیف راغلی دی خدای ته یې فریاد کړی دی د فریاد ځای څوک نه وایه الله دی کله کله زه خدای شکر د چې ته یعنې موږ دې بېګسو به څه کول موږ دې غریبانانو به څه کول موږ دې مسکینانو به څه کول بیا چې د خدای له فریاد اورېدو ځای د موږ به څه کول نو چې دا سړي وجاړي خدای ته او دا فریاد ورته وکړي د انسان دا غلب ټکور شي دې ځای به د انسان یو کوټې لږ ټکور شي او دا ټکور کېږي ځکه چې د انسان ته د الله د طرف نه یو مدد حاصل شي په دې جواب سپک شي ولې سپک شي د الله مدد راشي خدای زر انسان سره مدد کوي ډېر لرې نه نږدې ورسره مدد کوي نو څادر مبارک پرې حضرت ابوبکر صدیق حسبک یا رسول الله بس ته خدای رسوله نور څه نه کوم بس نو حضور پاک راووت دا ښه امداد هغه سفر نه او صحابه له خوشخبري ورکړه جبريل فورا راورسېد حضرت جبريل فورا راورسېد او نبی علیہ السلام له خوشخبري ورکړه بس الله کوی زه نږدې مټم دعا قبوله شوه ستا دعا خدای قبوله کړه سیغلب الجمع ویولون الدبر دې ته به خدای شکست ورکوي او تښتي به او ګټه به ستی او الله داسې عجیبه اعلان وکړ دا زر کسان دي مه یېرېږه زر فرشتې تیارې را روانې دي 1000 او در فرشتو کې د 500 کمانډر ان چیف په حضرت جبریل علیه السلام او د 500 جرنیل په حضرت میکائیل علیه السلام 1000 تیار جنگ کې به شرکت ته سره کوي چې ونه یې د یو فرشتې مقابله دوی نشي کولی د زرو به د دې پلان به او ورپسې به 3000 شاته نورې ولاړ 3000 دا به قطعه منتظرۍ دا به اضافي لښکري دا به شاته ولاړي ولې یو پراپګنډه شوې وه وی کافرو د نور لښکر را روان دي 3000 کسان کور د یو کافر و یا وله راولي وی که هغه راوستل 3000 نورې دي او مه یېرېږه 15,000 نورې ولاړې دي زما د حضور پاک ډاډ او داسې شکست خدای په بدر کې د کافرو له ورکړه چې ابوجهل عتبه او شیبه ولید او دا غټ غټ او امیه غوندې غټ غټ بلاګان پکې راوپرځېدل مردار شو او یا دا فویت یې کلک ونیول دا ځای مدینې ته بوتل او باقي وتښتېدل اذا سألك عن عبادي فإني قريب نو چې خدای ته یې چغه وواله الله نږدې دی فورا به مني نو سلطان صلاح الدین ایوبي ډوله شپه خدای ته چغې والې چې خدای ما سره خو هغه سامان نشته کوم چې دی انګریزان ورسره دی بیا هغه را روانه ده د بیړۍ طاقت الله نشم لرې زما خو زه په کورسۍ جنګ نه دی زما خو مال او دولت جنګ نه دی ما له پلان نه دی وجلی الله زه خو ستا لپاره جنګېږم خدای د دې بیړۍ غم وکړه چې شپې یو جلسه روغتو سړی ولا د جومات په مخه کې ورغی د چې غټه بدل دغه سړي مخکې څه نورانیت و څه بل شان سړی معلوم نه ده نو سلطان صلاح الدین ته وایي بادشاه سلامت ولې پریشان ہے وایي ټوله شپه دې په جومات کې په جلا تېره کړه چل څه شوی دی وایي د انګریز بیړه را روان الله ته مې درخواست کو د انګریز بیړه روانه ده نو ما سره طاقت د هغې نشته هغه غیبي سړی ورته څه وایي وایي دعا دې قبوله ده د انګریز بیړه غرقه شوې ده بیړه غرقه ده چې معلومات یې واخیستل او لاړل غونډه بیړه د سمندر دریاب چپو الوړې کړې وه اسم پکې نو خپل اسباب به استعمالو بېشکه خو چغه به چا ته و الله ته او فإني قریب الله وایي زه نږدې یم خدای ته چغه وهه دا الله نږدې دی دغې دویم ټکې بل نشته دی دغې تعویل نشته خدای ستا فریاد قبلوي او ما لکه یو سړی یو شی وغواړي نو کله به راسره وي ور به کم کله به نه ور به نه او کله به راسره وي زه به ځکه نه ورکوم چې زه به یېرېږم چې دله ورکړم نو زه به څه کوم بچي به مې څه کوي او کله به که سبا زما ورته حاجت شو نو بیا به څه کېږي وایه نو خدای سره دا هم نه چې نشته شته ورسره
زم دا چې زه ورکم نو زه به په سبا یارېږم چې زما جت شي خدای چې چاته حاجت نه لري له خدای سره څه کمیږي مې نه هېڅ کمی نه راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی د خدای بندگانو وی الله دا زمکه چې زمکې پیدایش زمخ کې زمکه دا نه وه پیدا اوبې پیدا کړې او د خدای عرش و اوبه وې نه زمکه و نه اسماني د هغه وخت نه خدای سخا شروع کړی او تر نوې پورې سخا کوي مال ورکوي او بېدونکې معمارغانو نه ورکوي دې فرېدې ډېرې انسانانو لی ورکوي حیواناتو لی ورکوي څومره ګیاګانې درغونې څومره میوې درغونې څومره غله درغونې قسم درغونې وی دا خدای لاس کې چې سیدي پوټین کم نه شي ورله کمیږي کمېدو ولا دی نو زه خو که ماله څوک شی وغواړي او زه وایم چې یاره ورکم کم به شي نو خدای سره کم یې نه لري وګم کم ورکړل نو سبا که زما یا د بچو حاجت شي نو د خدای بچي هم نشته او خدای حاجتمن هم نه دی او خوشحالېږي هم ګورې په ورکړه موږ پرې خفه کېږو پرې خوشحالېږي هم په ورکړه باندې په الله نیز ډېر فریاد بس چې ته فریاد ورته وکړې فورا د الله دا فریاد قبلوي دا اورنګزېب بادشاه چې و عالمګیر یو د دا شیخ په دې تمو چې ما ته بادشاهي میلاو شي اورنګزېب په دې تمو چې ما ته میلاو شي دا شیخ کبرجنو بدماشو او غلطو خلقو سره به کېناستېده پاڅېده او اورنګزېب عالمګیر به نیکانو سره او عالمانو سره ناست عاجز طبیعته و او پلار هم په دې سوچ کې دی چې بادشاهي چاله ورکړه اوس دواړه لګیا دي په کوشش کې دي اورنګزېب هم لګیا دی چې د پلار کوم نږدې دوستان دي هغوی ته رجوع کوي چې زما پلار ته ووایي چې دا بادشاهي ما ته راکړي دا هغه شیخ هم لګیا دی هغه هم وزیرانو ته چې کوم د پلار نږدې خلک و هغوی ته ووایي چې زما پلار ته ووایي چې مالی راکړي سفارشونه شروع دي د پلار تقرب هم شروع دی او چې څه بادشاه د حاصلولو طریقې دي هغه ټولې کوي او د خلکو نه دعاګانې هم غواړي نو دې دارا شکوه ته چې وایي چې پلانکي کې یو ډېر نیک سړی دی عالم دی او بزرګ عالم دی او هغه نه لاړ شي چې دعا درته وکړي نو که درته حقوق له دوا نورنګې هغه چې چا ته هم د ده د اخلاص نه دعا کړې ده نو بس خدای پاک یې قبلوي نو دارا شکوه ولوله هغه دغسې ناست دی چې دارا شکوه ولوله دی او راپاڅېد ځکه چې د بادشاه زوی دی شهزاده دی احترام یې وله وکړه راپاڅېد ورته غاړه ور او مسله پرته وه ورته وایي دارا شکوه شهزاده صاحب په دې مسله کښېنه هغه وایي نه صاحب ستا په مسله په دې د نشم کېناست دا خو ستا مسله ده ستا جانماز دی زه ستا په جانماز نه کېنم وی کېنم منت ته کوم ته زما د بادشاه زوی کېنه دی وی نه نه صاحب نه کېنم ستا تا ته به مخکې په ګونډو کېنم هغه مطلب خو ده چې دا خو نیک سړی دی عالم دی نو چې زه عاجزي وکړم ما ته به دعا وکړي بادشاهي به د پلار میلاو شي هغه ورته بیا وایي دارا شکوه زما په دې جانماز کېنه ته بادشاه زوی وی نه دوی ځله یې ورته وویل خو دې کېنناسته نو بیا هغه عالم بزرګ په خپل جانماز په خپله کېناست او دې ورته را تحیاتو په شکل کې مخامخ کېناسته ښه وایه که نه دارا شکوه صاحب څه له راغلی وی تا د دې له راغلی ما چې ته ما ته دعا وکړې او د پلار دا بادشاهي ما ته میلاو شي نو یا خو مې دله درکوله ته پکې نه ناستې که نه هغه مې درکوله که الله خو نږدې دی زما ټکي ته په یو ټکي خدای خبره مني نو ما خو درکوله ته خو کې نه ناستې که نه اوس خو خبره خلاصه شوه ما خو درې دغه نه بادشاهي درکوله نو ته خو کې نه ناستې خبره خلاصه شوه دا راشد پوه شو چې دا خو د کمال ټکي ورانه ورور مې خبر نه شي اورنګزېب خبر نه شي دا خبر چې هغه راغی هغه پکې نو عزت لازم چې دا اورنګزېب عالمګیر خبر شو هغه ته هم چا وایي چې هلته کې یو بزرګ عالم دی نیک سړی دی خدای را چې کومه خبره کېږي خدای پاک یې پوره کوي نو هغه یې دغه شکوه وایي چې شیخ وانګر وایي اورنګزېب خبر نه شي هغه خبر شو اورنګزېب چې دغسې یو خو دې له نه دی خبر چې دې وله تللی دی خو داسې ورته پته ولګېدله چې دغسې یو عالم دی بزرګ سړی دی زه وله دې وله راغی چې راغی هغه عالم بزرګ ته اورنګزېب هم د بادشاه زوی دی شهزاده دی دې ورته پاڅېد وی په دې مسله راځه کېنه وی نه نه صاحب نه کېنم دا خو ستا مسله ده زه به مخامخ درته کېنم بیا ورته وایي نه بادشاه زوی کېنه نو چې په دویم ځل یې اورنګزېب کېناسته په مسله کېنه
چې کېناسته نو د عالم ته وایي دی بزرګ ورته وایي وی اورنګزېب عالمګیر څه له راغلی وی دې له راغلی یم چې دوا راته وکړه چې د پلار تخت او تاج راته میلو شي تخت او تاج هغه بادشاه یاد کړی د تخت او تاج دوه ځایونه یاد کړ نو دا بزرګ عالم ورته وایي وی تخت درته میلو شو که نه نور څه کې تخت میلو شو ویله چې تاج هم راته میلو شي که نه وی تاج زما لاس کې نه دی تخت زما لاس کې میلو شو بس الله زما خبره ومنله وشوه خبره او تاج د هغه سړي په لاس کې دی چې تا ته د اودس دپاره لوټه ډکوي اوبه درته اچوي او غلام مجیب ورګذر نیک ها اجماعت اودس دپاره لاسونو خپو څخه پاچوي تاج د هغه په لاس کې دی دا مقدسه اسانه شوه چې څنګه غلام ورته مکه او اودس والا غلام راغی لوټه یې ورته ډکه کړه او دې لاسونه یې د نو پټکي کوز کړه د اورنګزېب او اخوا ده کې چې پټکي سي کوز کړه او اودس یې وکړه غلام ته وایي ای بچې دا پټکي روچت کړه زما په دا سر یې کېده ای بچه دا لاس کې بدل کم تی په خپل دا په سر یې کېده بادشاه سلامت دا پټکي براوالم ستا غلام یم د دې قابل نه چې ستا په سر کېده زه د دې قابل نیم چې ستا مبارک سر باندې پټکي کېدم دا پټکي خو لوی خلک په سرونه ږدي لکه به یې د سربندۍ کې چې موږ طالبانو ته پټکي ږدو نو خو مشرانو ستا دا لیږدي که دې قابل نیم چې ستا په سر پټکي کېدم دا به صاحب تاسو له لاس کې درکړم او تاسو یې کېدی ویې ته زما په سر کېده نو پټکي اوچت کړه او په سر یې ورته کېښوده ویې زه تاج هم میلو شو هغه هلک ورته وایي وی تخت خو پرون میلاو شوی او تاج نن درته میلاو شو وی د هغه ملا د خدای داسې کي وی د مرضونه پاش کړل وی او مکه شوه بادشاه خدای ورنګزېب عالمګیر ته نو بعضې وخت به خدای ته چغه وی چغه او درخواست به کوې او بعضې وخت به نه کې یو خبره راشي ابم خدای اوري ابم اینی یعلم ما فی صدورکم ستاسو په سینو کې چې څه پراته دي الله د خبردار الله علیم بذات الصدور ما ته خو چې په خپلې ویل به واورم که نه او کله کې کوم چې ستا پروت دی نو ما ته د هغې پته نه لګي د کشف خاوندانو ته بعضې وخت کې لوښي بعضې وخت کې هغوی ته مونه کشف د چا په اختیار کې نه کله یې ورته خدای وښیي کله یې ورته الله نه ښیي لیکن الله بادشاه انی قریب تا ته نږدې خولې نه به دې خبره نه وتې د خولې نه او زړه کې به دې خبره راغلي او الله یې دې ته صبر راکړي